لغمان ولایت کې د نوي کال لپاره د نیالګیو کینولو کمپاین د دې ولایت له مقام څخه پیل شو. د یاد ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د مسؤلینو په وینا سږ کال به د یاد ریاست تر چتر لاندې نږدې 1 میلیون میوه لرونکي او زینتي بوټي کینول شي. د لغمان په سطحه باندې د 1415 کال پسرلي موسم دپاره 9 لکه شپږ اویا زره 863 نیالګي مجموعاً په ټولو دغه کې به انشاءالله چې تولید شوي دي او روزل شوي دي، او دا به د طرز العمل مطابق مدارسو ته، مساجدو ته، علمي ادارو ته او دولتي ادارو ته دغه توزیع کیږي. په ورته وخت کې د لغمان والي د نیالګیو ارزښت ته په اشارې وویل له نیالګیو سره د انسانانو ژوند تړل شوی دی. اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې اوس نیالګي کینوو او دغه د نیالګیو اهمیت خو موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده. بالخصوص د زراعت متخصصین وایي چې یو بوټی یو ونه ډېرو انسانانو ته اکسیجن ورکوي، هوا پاکیږي، ورسره میوه‌جات ورسره دغه کیږي چې دا ټولو ته فایده رسوي انسانانو ته. او بره دا د الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم، دا تسبیحات دی الله جل جلاله وایي تاسې نه پوهیږئ، نو په دې کې ډېر خیر او برکت ده. بل لور ته د لغمان اوسیدونکي له هیوادوالو غواړي چې د هیواد په زرغونتیا کې د برخه واخلي. څرنګه چې د نیالګیو کینولو موسم ده نو باید ټول هیوادوال د هیواد په سمسورتیا او بیا رغونه او د هوا په تصفیه کې برخه واخلي. نو باید ټول هیوادوال یو نیالګی د ځان لپاره او یو نیالګی د هیواد لپاره کیږي تر څو هیواد مو سمسور او محیط مو پاک او له هوا لودګۍ څخه پاک اوسیږي. هر هیوادوال نه، هر یو شخص نه دا غواړم چې په خپل هیواد کې یو نیالګی د ځان لپاره او یو د خلکو لپاره او د وطن د سمسورتیا او د شینوالي لپاره دغه نیالګي کینئ او دا به زموږ ستاسو د وطن سمسورتیا ذریعه هم جوړ شي او دا زموږ وطن به هم سمسور شي او شنه به شي. د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په موسم کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نیالګیو کمپاین کیږي تر څو وطن زرغون شي او ښکلاګانې لا زیاتې شي.